مدفن هاشمی نبی د ژوند لار جانان مدینه زمنګ د نن ورځې د خپرونې موضوع بیا هم له مرګه وروسته دویمه نړۍ. جانان مدینه. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. قدرمنو اوریدونکو د ژوند د لارې د خپرونې مینوالو، السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم، په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې پر تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي. دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم. زموږ د نن ورځې د خپرونې موضوع بیا هم له مرګه وروسته دویمه نړۍ. قدرمنو اوریدونکو، الله تعالی آسمانونه، ځمکې او په دې کې ډیر لوی او نااشنا مخلوقات پیدا کړي دي، او دغه د انسانانو له پیدایښت څخه هم ډیر مضبوط پیدا کړي دي. نو څوک چې د لوی او غټ په پیدایښت قدرت لري، نو له هغې څخه د وړوکي او د کم په پیدایښت هم قدرت لري. الله رب العزت چې دا قدرت لري چې آسمانونه پیدا کړي، الله رب العزت چې دا قدرت لري چې ځمکې پیدا کړي، الله رب العزت چې دا قدرت لري چې په ځمکې او په آسمانونو کې ناشنا مخلوقات پیدا کړي، نو انسان به څنګه له مرګه وروسته نه راپاڅوي او نه به ژوندي کوي. الله رب العزت په خپل کلام کې په سورة یاسین کې په 8 آیت کې فرمایي: اولیس الذي خلق السماوات والارض بقادر على ان يخلق مثلهم بلا وهو الخلاق العلیم. آیا نه دی هغه ذات چې آسمانونه او ځمکې پیدا کړي دي قدرت لرونکی په دې چې د دې په څیر نور پیدا کړي؟ ولې نه؟ او هغه ډیر پیدا کوونکی او پوه دی. او هغه څوک چې په دریاب کې مړ شي، ماهیانې وخوري او د ماهیانو په ګېډو کې ګډ وډ شي، زرې زرې شي، او یا په اور کې وسوځي شي، یا یې لیوان وخوري، او یا په بله کومه طریقه مړ شي چې طبیعي مړینه نه وي، او د نورو انسانانو په څیر په قبر کې خښ نه کړی شي، نو دوی به هم بیرته راپاڅیږي او راژوندي کیږي به او د الله رب العزت حضور ته به درېږي. د بخاري او د مسلم حدیث دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای چې په تیره زمانه کې یو کس و الله رب العزت ورته ډیر مال او اولاد ورکړی و. کله چې زنکدن شو او د ژوند آخري شیبې او لحظې راورسېدې، نو خپلو زامنو ته یې وویلې: زه ستاسې څنګه پلار وم؟ هغو ټولو ورته وویل: ته ډیر ښه پلار وي. نو دې پلار ورته وویلې چې ما په خپل ژوند کې هیڅ کم خیر نه دی کړی، یعنې د خیر کار مې نه دی کړی، نو کله چې زه مړ شم ما وسوځوئ، چې کله راڅخه سکور جوړ شه نو بیا مې ورژوئ، یعنې میده میده مې کوي چې ایره شم، او کله چې طوفاني ورځ وه نو په دریاب کې مې وشیندئ. قسم په الله که الله تعالی پر ما قادر شي نو داسې عذاب به راکړي چې هیڅ چاته به یې نه وي ورکړی. د خپلو زامنو نه یې په دې خبره لوز او وعده واخیسته. کله چې دا مړ شو نو هغوی ورسره همداسې وکړل او په سخته طوفاني ورځ کې وشیند. الله رب العزت ځمکې ته امر وکړه چې د دې انسان کمې ټوټې په تا کې وي هغه راټولې کړه. ځمکې دا کار وکړ،
نو ناڅاپه هغه ولاړ و. الله رب العزت ورته ویلې ای زما بنده د دې کار په کولو کې په تا باندې باعث څوک و؟ تا ولې داسې کار وک؟ هغه ورته وفرمیل ای زما ربه زه له تا نه ویرېدم، نو ستا ویرې زه دې وصیت ته اړ ایستم چې خپلو بچیانو ته ووایم چې کله زه مړ شوم ما وسوځوئ، چې کله سکور شم نو ما ورژوئ، چې ایره شم او ایره مې په طوفاني ورځ کې وشیندئ، ځکه که الله په ما قادر شي نو داسې عذاب به راکړي چې چاته به یې نه ورکړی. کله چې دا خبره وکړي نو الله رب العزت به په دې باندې دته بښنه وکړي، الله به یې وبخي. هو قدرمنو اوریدونکو دا ټول مخلوق به بیرته ژوندی ودرېږي او د قیامت په ورځ به د راټولېدو د ورځې ځای ته وروستلی شي چې د خپلو عملونو بدلې عمومي او د نیکانو او بدانو ترمنځ جدایي راشي، چې نیکان به الله رب العزت جنت ته لیږي او بدان به الله رب العزت جهنم طرف ته روانوي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم په ډیرو احادیثو کې موږ ته د بیرته راپاڅېدو کیفیت بیان کړی او دا هم ویلی دي چې د دوو شپېلیو ترمنځ به 40 وي، چې اکثره محققین محدثین وایي چې 40 کاله به وي. بیا به الله تعالی باران وکړي نو دا مخلوقات به داسې رازرغون شي لکه ترکاري چې رازرغونیږي. په انسان کې هر شی خاورې کیږي مګر یو هډوکی پاتې وي چې هغه د ملا په آخري برخه کې دی او له همدې څخه به د قیامت په ورځ مخلوقات بیرته جوړیږي. تر لومړۍ شپېلۍ وروسته چې کله ټول ژوندی مخلوق مړ شي او ډیر وخت پاتې شي چې هغه اندازه یوازې الله رب العزت ته معلومه ده، نو الله تعالی به باران وکړي چې له هغې څخه به د دوی بدنونه راوټوکیږي. کله چې د بدنونو پیدایښت پوره شي، که په قبرونو کې وي او که په دښتو او دریابونو کې وي، نو دویمه شپېلۍ به ووهل شي. روحونه به بدنونو ته راوالوزي او بدنونو ته به بیرته ژوند راستون شي، ځمکه به وشکیږي او خلک به له قبرونو څخه ژوندي راووځي، لکه چې الله رب العزت په صورت قاف کې 44 آیت کې فرمایي یوم تشقق الارض عنهم صراعا ذلك حشر علینا یسیر. په هغه ورځ چې ځمکه به په جلتي سره وچوي، دغه بیرته راټولول پر موږ آسان دي. ذلك حشر علینا یسیر. همدارنګه الله رب العزت په صورت یاسین کې فرمایي ونفخ فی الصور فاذا هم من الاجداث الى ربهم ینسلون. او پوکی به وکړی شي په شپېلۍ کې، نو ناڅاپه به دوی له قبرونو نه د خپل رب لوري ته ور روان وي. بندگان به له قبرونو څخه راووځي، د حساب او د کتاب لپاره به الله رب العزت ته روان وي. بدنونه به داسې راټوکیږي لکه بوټي، لکه چې د بوټي لپاره تخم وي چې هغه ترې راټوکیږي، نو همدغه رنګ په بدنونو به هم الله رب العزت باران وکړي، نو له لومې څخه به راوټوکیږي او پوره بدن بشي. یعنی هغه هډوکی چې د ملا په آخري حصه کې دی، د هغې نه به الله رب العزت دا انسان بیرته راژوندی کي، ټول بدن به د دې نه پوره شي. الله رب العزت په خپل کلام کې په صورت اعراف کې 50 آیت کې دا وضاحت کړی. الله فرمایي وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى اذا اقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فانزلنا به الماء فاخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. الله تعالی هغه ذات دی چې د خپل د رحمت له مخې هواګانې د زیري لپاره رالیږي، تر دې چې کله درنې وریځې راپورته کړي نو موږ یې وچ کلي ته وچلو،
په هغې باندې ترې اوبه ووروو نو په دې اوبو سره هر قسم آمدني را اوباسو، همدغه شان به موږ مړي را اوباسو د دې لپاره چې دا خلک پند واخلي. انسان د ترکاري او د ګیاه په څیر د هغه اډوکې نه راټوکیږي چې هغه د انسان د ملا په آخري حصه کې دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای ټول انسان به خاورې وخوري مګر عجب الذنب، یعنی هغه اډوکی چې د ده د ملا په آخري حصه کې دی د دې څخه لومړی پیدا شوی دی او بیا به ترې هم جوړیږي. نو کله چې په شپېلۍ کې دویم پوکی وشي او قبرونه وچ وي چې خلک ترې راووځي او دا به هغه مهال کیږي چې دننه په قبرونو کې پیدایښت پوره شوی وي. نو لومړنی هغه کس چې ځمکه به ورته وچوي او ترې به راووځي هغه زموږ پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي، د مسلم حدیث دی، زه د قیامت په ورځ د آدم د ټولو بچیو سردار یم، زه تر ټولو لومړی هغه کس یم چې قبر به راته خلاصیږي او زه لومړی هغه کس یم چې سپارښت او شفاعت به کوم او شفاعت به مې قبلیږي. امام مالک صاحب په مدینې منوره کې ژوند کوه. هغه به نفلي حج ته نه چا ترې پوښتنه وکړه ای امامه ته ولې نفلي حج ته نه ځې؟ نو امام مالک رحمه الله ورته وفرمایل د مرګ کم معلومات نشته، داسې نه چې زه په نفلي حج لاړ شم هلته وفات شم او هلته دفن شم. زه غواړم چې په مدینې منوره کې ژوند وکم، دلته ښخ شم چې د ټولو نه لومړی زما سترګې په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې ولګیږي. ځکه الله رب العزت لومړی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپل قبر نه راپاڅوي، د هغه نه وروسته نور انسانان. نو زه به په مدینې منوره کې ژوند کوم، دلته به ښخ یم چې کله الله رب العزت ما راپاڅوي نو سترګه به ما په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ولګیږي. نو الله رب العزت دی موږ ته زموږ په ژوند کې د نیکو اعمالو توفیق راکړي تر څو هغه سخته ورځ چې هغه په ګنهګار انسان باندې 50,000 کاله د الله رب العزت هغه په موږ لنډه کړي، او هغه سخته ورځ چې هلته د الله رب العزت نه هیڅ پټیږي نه کم شی او الله ته د دروغو بانې هم نه کېږي چې الله هغه را باندې اسانه کړي. راځئ په دنیا کې نیکو عملونو ته مخه کړئ، د الله د حکمونو پابند شئ، د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د لارښوونو او د ارشاداتو مطابق عمل وکړئ تر څو چې الله رب العزت درنه راضي شي. په همدې هیله قدرمنو اوریدونکو نور به واورو خو د یوې دمې نه وروسته. مدفن د هاشمي نبي سلطان مدینه زار د جانان مدینه دا سر او مال می شاپتا باندې قربان مدینه زار د جانان مدینه. قدرمنو اوریدونکو بیا هم زموږ سلامونه ومنئ. په بعث بعد الموت یعنی له مرګه وروسته بیا را ژوندي کیدل او په وروستۍ ورځ ایمان لرل د ایمان له اصولو څخه یو اصل دی، او څوک چې له بعث څخه منکر وي نو هغه د الله رب العزت تکذیب وکړه او له قرآن کریم څخه انکار وکړه. د بخاري حدیث دی، نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایی چې الله رب العزت فرمایی د آدم زوی زما تکذیب وکړه دا ورلره مناسب نه و، ما ته شکنځل وکړې او دا ورته مناسبه نه وي. تکذیب دا دی
چې وایي چې زه به هیڅکله بیرته را ژوندی نشم او الله رب العزت به بیا ما راپا نه څوي. او کنزلې دا دي چې وایي الله رب العزت ولد نیولی او زه هغه بېنیازه ذات یم چې نه مې بچی زیږولی او نه له چا نه زیږېدلی یم او نه زما څوک مثل او برابر شته. لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. او څوک چې په بعث بعد الموت باندې ایمان لري هغه سره دا لازم ده چې پر دې به ایمان لري چې الله رب العزت دا مخلوق بیرته را ژوندی کوي، حساب به ورسره کوي، بدله به ورکوي او جنت او دوزخ ته به یې رسوي. نو الله رب العزت موږ د قیامت د ورځې له هغه سختیو او هیبتي حالاتو خبر کړي چې خلک حیرانوي او زړونه یې ورته خوځوي. ځمکه به وخوځېږي او سره به وجنګېږي، غرونه به الله روان کي، اوبه به والوزي، الله به دریابونه روان کړي او اور به پرې بل شي، آسمان به وچ وي او اوبه به چورلیږي تاویږي به، لمر به تور او راتاو کړی شي، سپوږمۍ به مړه او تیاره شي، ستوري به خړ شي او رڼا به ختمه شي. زموږ رب به ځمکه په یو لاس کې ونیسي او آسمانونه به په ښي لاس کې وي. د قرآن او د احادیثو صحیح نصوص په دې دلالت کوي چې د قیامت په ورځ به الله رب العزت ځمکه راونیسي او آسمانونه به راتاو کړي. الله فرمایي یوم نطوي السماء کطی السجل للکتب. په هغه ورځ چې موږ به آسمان راټول کړو لکه چې مامور خپلې دفترې راټولوي. همدارنګه الله رب العزت په صورت الزمر کې 28 آیت کې فرمایي والسماوات مطویات بیمینه، او آسمانونه به راتاو وي په ښي لاس د الله تعالی کې. سجل هغه لیکونکي مامور ته وایي چې په پاڼه لیکل وکړي. کله چې لیکل ختم شي نو کاغذ یو له بل سره راتاو کړي، نو په آسمانونو به د قیامت په ورځ همداسې کار وکړی شي چې جبار ذات به سره راټول کړي او په لاس کې به ونیسي. د بخاري او د مسلم حدیث دی. پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي الله تعالی به ځمکه راونیسي او آسمانونه به په ښي لاس کې راتاو کړي او بیا به ووایي زه پادشاه یم، د ځمکې پاچایان چیرته دي؟ همدارنګه د بخاري او د مسلم بل حدیث دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي الله تعالی به د قیامت په ورځ آسمانونه راټول کړي، بیا به په ښي لاس کې ونیسي او بیا به ووایي زه پادشاه یم، زورور چیرته دی؟ هغه متکبران چیرته دي؟ بیا به په چپ لاس کې ځمکه راتاو کړي او وبه وایي زه پادشاه یم، چیرته دی هغه زورور؟ چیرته دی هغه زورور؟ چیرته دی هغه متکبران؟ نن خو په دنیا کې چې ګرځې په یو موټر کې ته ناستې، په 4 موټرو کې درته وسلوال او باډیګاردان در پسې روان دي، ویرېږې هلته به څه کوې؟ نن خو ښه په کبر او په غرور کې روانې چې غریب او بیچاره درته انسان نه ښکاري، لاسونه دې د خلکو په وینو سره دي، په وحشت او په ظلم او په غصب کې ژوند تیرې. هلته چې الله رب العزت آسمانونه راتاو کړي په لاس کې ونیسي، ځمکه راتاو کړي په لاس کې ونیسي او آواز وکړي چې زه پادشاه یم، هغه متکبران او جبابره چیرته دي؟ د دې ظالمانو زمن چیرته دي؟ خپله خو ظالمان ول، د دوی نسل او اولاده هم ظالمان او غاصبین ول، دا چیرته دي؟ چې نه د چا عزت ته وکتل، نه د چا حیثیت ته وکتل، نه د چا ناموس ته وکتل، نه د چا حیا ته وکتل او نه د چا مال ته وکتل، په ټوله یې خېټه واچوله. دا چیرته دي؟ یا الله په دنیا کې موږ ته د عاجزي او د تضرع ژوند را نصیب کړه.
د کبر او د غرور او د لویونه مو وساته چې هلته ستا په حضور کې بیا جواب نه لرو. د بخاري او د مسلم حدیث دی. پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي ځمکه به د قیامت په ورځ د یو ټیکلي په څیر وي چې زورور ذات به یې په خپلو لاسونو کې اړوي را اړوي، لکه چې یو څوک په سفر کې خپله ډوډۍ اړوي را اړوي، او دا کار به د جنتیانو د میلمستیا لپاره کوي. د یهودو یو سړی راغی، وی فرمایل ای د قاسم پلاره، رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یې ویلې رحمان بې برکتي کړه، د قیامت په ورځ د جنتیانو د میلمستیا په اړه درته خبر در نه کړم؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل ولې نه؟ هغه یهودي ورته وفرمیل د قیامت په ځمکه د قیامت په ورځ به دا ځمکه د یوې ډوډۍ په څیر شي. رسول الله صلی الله علیه وسلم خپلو ملګرو ته وکتل او وی خندل. د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه واجز غاښونه ښکاره شو. بیا یې ویلې زه تا ته د جنتیانو د ترکاري خبر در نه کړم؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ویلې ولې نه؟ هغه یهودي وفرمیل د هغوی ترکاري به غوایان او ماهیان وي. صحابه کرامو وفرمیل دا لا څه شی دي؟ محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمیل داسې ماهیان به وي چې د هغې د جګر له نښتې ټوټې څخه به 80,000 کسان خوراک کوي. الله دې زموږ نصیب کړي. نو ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ځمکه به د قیامت په ورځ د یو ټکلي په څیر وي. ټکلی هغه وړه ډوډۍ ده چې مور یې خپلو بچیانو لپاره پخوي. موږ به هم چې کله مورجانې ډوډۍ پخوله نو ورته به ورغلو، ورته به مو ویلې چې مور یې موږ ته یو ټکلی پوخ کړه، یعنې وړه ډوډۍ راته پخه که او موږ ته یې راکړه. دا ځمکه به الله دغسې کي او په لاس کې به یې نیولي. یا الله ته په موږ باندې رحم وکړه او هغه سخته ورځ ته پر موږ باندې آسانه کړه. هغه عبادت چې ستا د شان سره لایق او مناسب ده یا الله هغه موږ نه دی کړی. زموږ ژوند زموږ شپه او زموږ ورځ په ګناه کې تیریږي، نو تا ته د تضرع او د عاجزي لاسونه پورته کوو. یا الله ستا نه بښنه غواړو، ته مو په خپل فضل او په خپل رحم سره معاف کړه، بښنه راته وکړه. نو همدا اوس چې زما خبرې اورئ، ورونو او خویندو د عاجزي لاسونه الله ته پورته کړئ، د الله رب العزت نه بښنه وغواړئ او دا ووایئ چې یا الله هغه سخته ورځ په موږ باندې آسانه کړي، هغه سخته ورځ چې 50,000 کاله ده، هغه سخته ورځ چې لمر به یو نیزه زموږ نه پورته یي او تا به خپل حساب او کتاب ته درولی یو. یا الله په هغه ورځ کې زموږ عملنامه زموږ په ښي لاس کې راکړې، زموږ ورونو او خویندو ته بښنه وکړې او د نیکو اعمالو توفیق ورکړې. په همدې هیله قدرمنو اوریدونکو د غرونو الوتل او د غرونو ذره ذره کېدل دا به اورو خو په بلې خپرونه کې. نو دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې شوه. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم، تاسو ټول په لوی او بخونکي الله سپارم. پاتې ژوند مو نیکمرغه، ښاد، بریالي او کامیاب اوسئ. زار د جانان مدینه پتا وریږي انوارونه له اسمان مدینه، زار د جانان مدینه ای مدفن د هاشمي نبی سلطان مدینه، زار د جانان مدینه دا سر او مال می شاپ تا باندې قربان مدینه، زار